What is happening in په Guantanamo? ګونتنامو کې څه تیریږي؟ آیا هغه څه چې د امریکا د بشري حقوقو په اړه وایي هغه په ګونتنامو کې کوي؟ امریکا ولې په نړۍ کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي؟ ګونتنامو یو له هغو زندانونو څخه ده چې په کیوبا کې ده، د امریکا متحده ایالاتونو تر واک لاندې جوړه شوې او هیڅ ډول نړیوالو قوانینو ته ارزښت نه ورکوي. وروستی افغان بندي محمد رحیم په کوم حال کې دی؟ په دې مرکه کې به پر دغو مهمو مسایلو خبرې وکړو چې شاید تاسې هم په اړه پوښتنې ولرئ. دا مرکه د ګونتنامو د دیوالونو د رازونو یوه کړکۍ ده چې د ګونتنامو د ډیرو بندیانو د یو وکیل ښاغلي کلایف سمیت لخوا بیان شوی. Hello, Mr. سلام محترم کلایف، څنګه یې؟ زه خوشحال یم چې تاسې په افغانستان کې لرو. څه به ښه شي چې نور دې هم وپېژنې، که ځان مو راوپېژنئ. Well, Omar, let me say thank you very much for having me on the program. ډیره مننه چې تاسو سره په خبرونه کې یم. زما نوم کلایف سمیت دی. زه د بشر د حقوقو وکیل یم. ما دا وروستي 40 کلونه د خلکو د کیسونو په سپړلو کې تیر کړي دي، ځکه چې دا زما وظیفه ده او ان مور مې هم راته دا ویلي و چې ته دا وړتیا لري ترڅو د خلکو سره مرسته وکړي. People who need your help. آیا ویلی شي چې افغانستان ته مو د راتګ انګیزه څه وه؟ I'm here for two reasons. One is دلته د دوه علتونو لپاره پاتې یم. اول دا چې د هغو بندیانو سره مرسته وکړم کوم چې په ګونتنامو کې دي، او دوهمه د عافیې صدیقي قضیه ده. آیا امریکا د حق درلوده چې په افغانستان حمله وکړي؟ way back when the 9/11. کو یو څه تیر ته وګورو، کله چې د سپټمبر 11مه واقع پیښه شوه، ما فکر وکړ چې امریکا به اشغال کوي او دا یو ډول لیونتوب و، ځکه په حقوقي ډول دوی دا حق نه درلود چې په افغانستان حمله وکړي. مګر کو واقعي ووسو نو انګلستان 3 ځلې په افغانستان باندې حمله وکړه، بیا شوروي اتحاد او بیا هم امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه چې د دوی ټولو نتیجه یو شان وه. زما په یاد دي کله چې زه په وزیرستان کې د عمران خان په نوم د یو ملګري سره وم، هغه ټینګار وکړ ترڅو ما یوې هدیرې ته یوسي په کوم کې چې د هغه پښتنو نیکونه زما نیکونه په لومړۍ برتانوي جګړه کې وژلي وو. خو دا ډېره احمقانه لاره وه چې موږ ورباندې خپل مشکل حل کولو، کوم چې د سپټمبر له 11مې نه وروسته وشوه. ځکه موږ کولی شو چې دغه قضیه د محکمې د لارې حل کړو، او فکر کوم چې د افغانستان دولت به هم منلې وه او هیڅوک به نه و وژل شوي. د هر چا لپاره به عدل وو، مګر د دې پر ځای موږ دغه بد خوب ولید چې 20 کاله یې دوام وکړ. دا ګونتنامو څه ده او د څه لپاره جوړه شوې؟ So what we did, what the Americans did in the end, was having attacked Afghanistan. امریکا بل اخر څه وکړه چې حمله یې وکړه او ډیر خلک یې ونیول، چې دوی داسې څه ته تروریزم وایي. خو د جنگ په لومړۍ ورځو کې دوی داسې مهم خلک ونیول او هیڅ مهم څه یې ترلاسه نه کړل. دوی غوښتل چې یو تعداد خلک ونیسي او په زندان کې واچوي، او غوښتل یې دا خبره پټه وساتي ترڅو داسې دعوه وکړي چې په دغه جنگ کې لاسته راوړنې لري. د 2002 کال د جنوري په 11مه دوی شروع وکړه او مسلمان وګړي کیوبا ته یوړل، او د امریکا دولت او دوی د خپلو قانوني حقوقو څخه بې برخې کول یو بل ستره اشتباه وه. په ګونتنامو کې زیات شمیر افغانان وو. آیا اوس هم کوم افغان هلته پاتې دی؟ Are there still any Afghans left? There is one Afghan left, and that's Mohammed. هلته یو افغان پاتې دی چې محمد رحیم نومیږي. د محمد رحیم کیسه ډیره مهمه ده د افغانانو لپاره چې باید ورباندې پوه وسي ترڅو د هغوی سره یو ځای مرسته وکړو. دا د امریکایانو د غلطۍ یو لوی مثال دی، ځکه دوی فکر کوي چې دا یو لوی القاعده دی، خو په اصل کې دا خبره غلطه ده، او څه چې د هغوی سره وشو د ګونتنامو یوه معمولي کیسه وه. اکثریت زندانیان په ګونتنامو کې د پاکستان په واسطه د پرویز مشرف د واکمنۍ په مهال خرڅ شوي وو، چې په بدل کې امریکایانو دوی ته ډېرې پیسې ورکړې وې. So what happened to Mohammed Rahim, which is really dreadful? هغه څه چې د محمد رحیم سره وشو ډېر وحشتناک وو، او هغه په لاهور کې د خپل کورنۍ سره په چکر باندې وو. کله چې بیرته راستنېدو نو پولیسو په بس چاپه ووهله او هغه یې ونیولو او په امریکایانو یې خرڅ کړ، او دا یې ورته وویل چې دا ډېر بد سړی دی. او بل اخره محمد رحیم د های ویلوډ ډیټایني پلس کې ونیول شو، او په حقیقت کې هغه بې ګناه دی. نو موږ باید ژر تر ژره هغه را خلاص کړو او افغانستان ته یې راولو. Okay, so څه فکر کوئ ولې کیوبا انتخاب شوه؟ Well, the Americans chose Cuba because امریکایانو کیوبا د دې لپاره انتخاب کړه ځکه کو امریکای ته څوک راشي نو د امریکا د ادارې لخوا د ټولو حقوقو څخه برخمن کیږي. نو کو یو داسې ځای وي چې د امریکا د سیمې پورې اړه ونه لري
نو د امریکا قانون هلته نه تطبیقیږي او د حفاظت لپاره یې څه نشته. نو امریکا د تروریزم په وړاندې مبارزه کې غوښتل چې د دیموکراسي مفکورې ته پرمختګ ورکړي. نو اول کار یې چې امریکا وکړ هغه کیوبا ته د 280 مسلمانانو وړل وو، کوم چې امریکایانو دوی ته د ژوند هیڅ حقوق ورنه کړل او کیوبا یې انتخاب کړه ترڅو وکولای شي هر قسم حقوق یې تر پښو لاندې کړي. آیا ګونتنامو به د تل لپاره بند شي؟ I mean, I wrote a piece for Al Jazeera a while back about taking... ما د الجزیرې لپاره یوه لیکنه کړې وه په نامه د زما د لمسي وړل ګونتنامو خلیج ته. اوس زه لمسی نه لرم، فقط زوی لرم، خو دا یوه خیالي لیکنه وه چې زه خپل لمسی وړم خلیج ته، کوم چې په دې وخت کې 20 کلن دی او هغه ته دا میوزیم وښایم چې د انسانانو نه ډک دی، چې اوس 90% زندانیان یې خوشي شوي دي او یوازې 10 تنه یې پاتې دي او 10 تنه به یې په نږدې وخت کې محاکمه شي، مګر 10 یې اوس هم همداسې پاتې دي او بعضې د دوی به په اوږدمهاله یا د ټول ژوند لپاره په حبس محکوم شي او په ګونتنامو کې به مړه شي. کو په یاد ولرئ په دوهم جنگ جهاني کې په برلین کې یو زندان وو او په هغه کې یو نفر پاتې وو چې 15 کلن وو، چې په دغه لوی زندان کې فقط همدا یو نفر پاتې وو او همدا شان ګونتنامو به هم همداسې وي چې یو نفر به پکې پاتې وي ترڅو مړ شي. آیا اګوانا محفوظه ده د قانون لاندې؟ Well, ironically, yes, if you're an animal, an iguana... کو زه وایم زه یو حیوان د اګوانا په نوم کو څه هم انسان ته ضرر رسوي په لغته وهم نو زه به 10 کاله زنداني شم او $10,000 به له لاسه ورکړم، او کو یو مسلمان سړی وي او هغه په لغته وهم نو هیڅ به ونه شي. کله چې موږ دغه قضیې باندې د بندیانو حقوق په ګونتنامو کې په ستره محکمه کې خبرې کولې نو دولت ویلي چې دا زندانیان به هیڅ قانوني حقوق ونه لري، نو موږ هم ویلي چې مسلمانانو ته هم حد اقل د اګوانا په رقم حیوان په څیر حقوق ورکړل شي نو ښه به وي. Yeah, equal rights with iguanas, that was our slogan. It's really important, I think, if you want to understand how... دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم که ته غواړې چې پوه شي چې دا د ګونتنامو ټوله پروسه څنګه ده نو باید 1 یا 2 کیسو باندې پوه شي چې امریکایانو هلته څه کړي دي. ما ته ډیره جالبه کیسه د یو هلک ده چې 14 کلن وو. کله چې ګونتنامو ته لاړو د هغه نوم محمد الګرانی وو، هغه د سعودي عرب وو، هغه تورپوستی وو، سعودي ورسره تبعیض کولو، هغه یې عالي لیسې ته نه پرېښودو، نو تصمیم یې ونیو چې پاکستان ته لاړ شي، انګلیسي زده کړي او تعلیم وکړي. خو کله چې هغه لاړ نو د سپټمبر 11 واقعه پیښه شوه او د نورو په شان دا د یو چا لخوا په امریکا وپلورل شو چې ویل یې دا تروریست دی. نو کله چې د دنه تحقیق کولو امریکایان خو په عربي نه پوهیږي نو له ترجمان نه استفاده کوله او د عربي د سعودي په لهجه وه چې دوی زالت صلات ته وایي او ترجمان یې د یمن وو چې هغوی زالت پیسو ته وایي. نو امریکایانو ورڅخه د ترجمان په مرسته پوښتنه وکړه چې تا پاکستان کومې زالت پیسې وړې وي، چې د فکر کولو چې ما ته وایي چې کوم صلات دی وړی وو او فکر یې کولو چې دوی څومره احمقان دي او جواب یې ورکولو چې ما ځان سره صلات نه دی راوړی او هغوی به په غوسه کېدل او وهلو به یې. نو بیا به هغه ورته ویل چې زه هر ځای وغواړم زالت صلات پیدا کولی شم، چې امریکایانو فکر کولو چې پیسې پیدا کولی شي. نو دوی حیران شو او فکر یې وکړ چې موږ اوس د القاعده پیسې پیدا کولی شو چې چیرته دي. دوی پوښتنه وکړه چې لیست راکړه چې د کوم ځای نه زالت یا پیسې ترلاسه کوي. نو محمد ورته د صلاتو د دکانونو لیست ورکړ او د دې نه وروسته یې محمد د القاعده د مالی په ډول جرم وبللو، چې بیا د 2 یا 3 کلونو کوششونو وروسته مو وکولی شو چې ثابته کړو چې دا بېګناه دی او د زندان نه مو وویستلو. آیا امریکا د جنیوا کنونسیون بشري قانون سره موافقه ده او کله هم دا قانون په افغانستان کې تطبیق کړی دی؟ Unfortunately, even though د دوهم جنگ جهانی نه وروسته د جنیوا کنونسیون هر چاته قانوني حقوق ورکړه، نو امریکایانو تصمیم ونیو چې دغه حقوق به په تروریستانو نه تطبیقوي او وهل په هیڅ بشري قانون کې نشته چې دا د دوی صحیح کار وو. نو د جنیوا کنونسیون یې بیخي تطبیق نکړو، ځکه کو نیول به یې، وژل به یې او یا یې شکنجه کول
کله مو چې دوی خجالت کړه نو ویلي چې موږ اجازه لرو چې خلک شکنجه کړو چې په اصل کې نړیوال حقوق په ګونتنامو کې د پښو لاندې کول. د بشري قوانینو په رڼا کې چې د امریکا په واسطه تعریف شوي او هغه څه چې په ګونتنامو کې روان دي ستا نظر څه دی؟ زه د بشري حقوقو یو وکیل یم او دا زما دنده ده ترڅو له خلکو سره مرسته وکړم، مګر متحده ایالاتو هیڅ د بشري حقوقو کنوانسیون نه دی تایید کړی کوم چې په دوی باندې د عملي کېدو وړ دی. نو خبره دا ده کوم متحده ایالات کوم قانون ماتوي نو موږ یې په اړه څه نشو کولی. So what is هغه څه happening چې په ګونتنامو کې روان دي آیا قانوني دي؟ Nothing about Guantanamo is legal, but it's also د ګونتنامو په اړه هیڅ هم قانوني نه دی. په 2004 کال کې CIA یو ایجنټ په دې پوه شو کوم څه چې مونږ کوو هغه د خلکو شکنجه کول دي. هغه ویل چې د هر بندي لپاره چې په ګونتنامو کې دی موږ 10 مسلمانان راپاروو چې زمونږ نه نفرت وکړي. کله چې متحده ایالاتو بن لادن ووژلو نو د هغه سره یو لیست پیدا کړو چې د القاعده کسان څوک وو. په 2001 کال کې چې دا یو ورقه وه چې 100 نومونه یې درلودل چې ډیری د بن لادن زامن ورونه او نور وو چې شل د وخت لمړ شوي وو. القاعده یو ډیره وړه ډله وه. کو مثال درکړم لکه امریکا چې وایي چې په افغانستان کې د ښځو سره سم سلوک نه کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، مګر د بل خوانه محمد 10 کاله په ګونتنامو کې وو او د محاکمې چانس ورته نه وو. نو زه فکر کوم چې منافقت او دوه مخیتوب هغه څه دي چې غوسه او نفرت رامنځته کوي. او په خواشینۍ سره وایم چې د ګونتنامو خلیج یو غټ مثال د امریکا د منافقت هم دی. څنګه د خوښه ده چې د ګونتنامو په اړه یوه کیسه واورو؟ I've been to Guantanamo 42 times, right? Okay. زه خپل ګونتنامو ته 42 ځله تللی یم. دا ساحه داسې ده لکه د امریکا یو کلی. هلته یو مکډونالډ هم شته. د شرابخانو ترڅنګ تفریحي پارکونه او سرکونه هم موقعیت لري. د ګالف میدانونه هم شته. کله چې په لومړي ځل هلته لاړم نو یو کوچنی رتبه عسکر راغی او کرنل ته یې سلام وکړ او شعار یې ویلو unbound sir، آزاد ښاغلیه، او کرنل بیرته سلام وکړ او وی ویل to defend freedom soldier، د ازادۍ نه دفاع وکړه عسکره. نو ما وخندل او فکر مې وکړ چې دا یې زما د ساتیري لپاره وکړ، مګر دوی ډیر خفه شو او دوی داسې ژبه استعمالوي هلته چې فکر کوي چې دروغ وایي. مثلا محمد رحیم وروستی افغان چې په انفرادي اتاق کې کلونه اچول شوی وو او امریکایان به ستا په سترګو کې درته وایي چې موږ داسې کار نه کوو او دوی وایي چې ماشومان ګونتنامو ته نه راوړو، مګر محمد جواد افغان 14 کلن و چې راوړل شوی وو. نو دا ټولې خبرې فقط د دوی لوی درواغ دي. دلته په افغانستان کې تا ته اوس دا څنګه ښکاري چې د ګونتنامو بندیان په قدرت کې ګوري؟ I've been to Afghanistan a few times and I came here in زه لدې مخکې هم څو ځلې افغانستان ته راغلی یم او په 2019 کال کې هم راغلی وم. کله چې امریکایان دلته وو او ډیر خطرونه وو، حتی هغو ځایونو ته نشم تللی چې ما غوښتل هلته لاړ شم. د هغه راهیسې چې دغه اخیری قطار سره چې د ګونتنامو نه راخلاص شوی ورسره راغلم. نو اوس دا یوه بیله دنیا ده ځکه چې محفوظه ده. دوهم دا چې ما دلته ځینې خلک ولیدل لکه وثیق چې په ګونتنامو کې وو چې زه ورته اوس ډیر زیات احترام هم لرم. هغه د استخباراتو مسؤل دی چې ډیر یو ښه شخص هم دی. ما ته یې شخصي ګاردان هم راکړي دي چې دوی هم ډیر ښه خلک دي او دوی ته ما وویل چې زه راتلونکي کې تګزاس ته ځم، زه به تاسو ته هلته ضرورت ولرم، مګر دلته په افغانستان کې امن دی، زه دلته تاسو ته اړتیا نه لرم. موږ په دې پوهیږو چې یو هیواد هم مکمل نه دی او افغانستان هم خپل مشکلات لري. دا ډیره مهمه ده چې داسې خلک په واک کې ولرو چې په دې پوه شي چې دا څه ډول احساس لري کله چې یو څوک په ګونتنامو کې وي. هغه څه چې ته یې کوې آیا دا د اوسېدو یا د ژوند کولو لپاره یې کوې؟ Well, I don't do it for much of a living. I work for charity, but زه دا کار د خیرات په شکل کوم. دا زما لپاره ډیره واضح شوه کله چې زه یمن ته لاړم، ځکه چې د یمن د یوې کورنۍ کلنی مصرف تقریبا $300 دی او که وغواړي چې د خپل قیدي لپاره یو وکیل ونیسي نو دا وکیل به ورڅخه $3000 د یو ساعت اخلي. نو د یو یمني د کال خرچه د دغه امریکایي وکیل 6 دقیقې وخت نیسي. دا زما نظر دی
چې امریکا ډیر بد کار کوي او کوم کار چې په ګوانتانامو کې وکړ په هر شکل سره بد دی او یمن ته به هم ځم او خلکو ته وایم چې زه دایم او تاسې او ستاسو خپلوانو ته عدالت درکوم مفته یې کوم ځکه چې دوی پیسې نه لري او هیڅ کله مې د پیسو لپاره دا کار نه دی کړی. They don't have money. Of course. عافیه صدیقي هم په امریکایانو د $55,000 په بدل کې خرڅه شوه. So how is she cooperating? هغه په زندان کې څنګه ده؟ نو ته فکر وکړه چې د یوې مور لپاره دا څومره سخت حالت دی.